السلام علیکم قدرمنو، ژوند مو په خیر. ملګرو، نن به زه تاسو ته دوه ډېرې مهمې خبرې کومه. دوه موضوعات ما راوړي دي سرخطونه، او زه کوشش کوم چې 8 منټه یا 7 منټه ستاسو د قیمتي وخت نه والمه. یو به زه بحث کومه په دې وخت کې زما د بېلابېلو سایکالوجیسټ سره خبرې کیږي، نفسیاتي ماهرین چې دي د ریډیو د لارې، د سټیزن جرنالیزم د لارې، د هغو ډېرې مهمې خبرې تاسو سره شریکوم چې ځان موږ په نفسیاتي ډول باندې څنګه سټرانګ او مضبوط ساتلی شو. دویمه خبره به کومه د ضله شانګلې باره کې چې د ضله شانګلې لیټسټ یا اوسنی حالات څه دی. احساس سروې روانه ده، بیا زمونږ شوکت صاحب منسټر هم تلی دی، ډاکټر عباد صاحب هم تلی دی، او نور ملګري په هغې هم خبره کوو. راځه مه ړومبی زه دې له چې موږ په داسې حال کې ځان څنګه په عصابي توګه باندې مضبوط ساتلی شو. د نفسیاتو ماهرین په نړیوال کچ باندې چې کوم پوهان دي هغه وایي چې ړومبی خو چونکې ډېره واضحه خبره ده، زمونږ د ژوند یو روټین روانو. موږ به هم ناڅاپي کوله، د نیمې شپې سندرې، هلته به هوټل ته لاړو، ملګرو سره به کېناستو، ریډیو ته به لړو. د هر سړي دغسې د روزمره خپل یو روټین و، یو روان ژوند و. څوک به لرګو لتله، څوک به مزدورۍ لتله، څوک به دیاړۍ لتله، روان ژوند ودرېد. دا ډېره فطري او نیچرل خبره ده چې کله ستا روان ژوند ودرېږي نو یو څه ته اغېزمن شي. اوس یو معمولی یره یا معمولی ډسټربنس دا نیچرل دی، دې نه انکار نشي کېدی، خو دغه یره په ځان باندې دومره حاوي کول چې دا ستاسو پوره ژوند ډسټرب کي یا تاسو خالص د ژوند د نورو کارونو نه وباسي، هم دقه یره ده چې دا ستاسو ایمیون سیسټم کمزوری کوي او تاسو هرې بیمارۍ ته ډډ کی، کوکلا کی، حالو شئ. تاسو یریږئ به نه، ژوند ډسټرب شوی دی، هغه ډېره نون خبره ده ټولو ته، خو یره نه ده پکار. د نفسیاتو ماهرین وایي چې په دې وخت کې بیخي د کورونا وایرسز چې کوم خبرونه دي د هغې نه ځان وساتئ. زه یې مو چې په انټرنیټ کې ټکي په ټکي یو خبر ګورئ، څومره مړه شو، څومره یې مړه کړه، دا نور تاسو ډپریس کوي، په نفسیاتي توګه باندې نور تاسو خوارئ. یو د دې نه ډېر زیات احتیاط وکئ. دویم، د دې مړو تعداد مه شمارئ. داسې د کرکټ میچ نه دی چې موږ یو رنز شمارو، یا څه د فوټبال میچ نه دی چې یو گول شمارو. بس مړه شو، نور خلک هم ژوندي دي، هغه روان دي. د دې تعداد نه ځان وساتئ، دا هم تاسو په نفسیاتي توګه باندې خرابوي. دریمه پکې همیشه ورځ او شپه دا سوچ مه کوئ چې کورونا راغله، کورونا لاړه. مړه د دنیا نور هم ډېر کارونه دي، هغې ته هم لږ وخت ورکئ. بله د نفسیاتو ماهرین وایي چې په دې وخت کې چې ستاسو کوم فیورټ کتاب وي، فلم وي، یا نور د ژوند داسې ښه کار یې کرونده شروع کوئ، بوټي وکرئ، د سپرلي ورځې شپې روانې دي، هغه څیزونو ته دوام ورکوئ، هغه ودروئ مو. قرآن کریم د ترجمې سره په هغې باندې ځان پوه کوئ چې کوم خلک په هغې باندې پوه وي، هغې ته لاړ شئ. دغسې چې کوم خلک د ناولو شوقیان نو هغه ناول یې ګورئ، دغه ډېر اهم دي. بله پکې اهمه خبره دا ده چې د وټس اپ چې کوم ویډیوز راځي، یقین وکئ په دې کې 90% فیک ویډیوز دي. څه پکې خلکو د دویم جنګ عظیم ویډیوګانې راغستې دي، هغه پکې ور پوسټ کړي. څه پکې خلکو د سر راغستې دي، ووایي چې دا دومره مړه شو، دا پرونه ده. دغې نه ځان وساتئ. په فیسبوک باندې د غلط خبرونو نه چې د هغې یو سورس نه وي، هغه اتنټک نه وي، د هغې ریسرچ نه وي، د دې نه هم ځان بیخي وساتئ. ژوند کوئ، خوشحاله اوسئ. او اخري خبره دا ده چې په قامونو باندې وباګانې راځي، دا په دنیا کې راغلي دي. همت او جرأت وکئ، د دې نه ځان وباسئ. ما ته یو 2 شعرونه رایادېږي، دا هم د جرأت او د همت دي. وایي چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه، رامس شمړه پرېږدم مازدیګره جاړمه، او یو سکاڼې غرڅنۍ درنه خندا واغسته، وایي همت وکړه سړی شه زوروره جاړمه. همت وکئ، رانران شئ. اوس راځمه د شانګلې د ملګرو دپاره. په ضله شانګله کې یو کیس مخې ته راغلی و، او دغه ریپورټ تاسو مخامخ په د سکرین باندې اوس کتی شئ. دا کیسو د عبدالباعث د پورن د سیمې په تحصیل هډ کوارټر هاسپټل پورن کې هغه باقاعده اډمټ کړی شو، کورنټاین کړی شو. دا د پورن چوګا دونکاچي سیمې کیس دی. دغه ریپورټ زمونږ مخې ته راغلی دی چې دغه ریپورټ بالکل نیګیټیو راغی، او دغه کیس اوس مونږ ویلی شو چې شانګله چې دا کورونا فری ډسټرکټ دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. په شانګله کې یو کیس و سسپیکټډ، خو د هغه ریزلټ هم نن راغی او هغه نیګیټیو دی. نو ټولو شانګلهوالو ته دې مبارک وي، ستاسو جرأت، ستاسو همت، ستاسو سنسټیویټي. رښتیا خبره ده، زه په پېښور کې هم خوشحاله کړم. خو یوه ډېره مهمه خبره، احساس سروې شروع شوې ده. حکومت دا ویلي دي چې 50,000 روپۍ به موږ پر هیډ هغه دیاړیمارو ته ورکوو
ورکو د چا کار چې ولاړ دی. لہذا په احساس سروې کې زما خواست دی دا سروې یو پټواري، یو هیډ ټیچر، یو ویلیج سیکرټري او 2 د علاقې معززین کوي. مهرباني وکړئ، خدای پاک ته وګورئ. ګورئ دا ډېر سخت وخت دی، په دې کې حق حقدار ته ورسوئ، انصاف وکړئ. زه د شوکت یوسفزی صاحب، د ډاکټر عباد صاحب هم مننه کومه شانګلې ته وخت په وخت باندې زمونږ دغه 2 مشران تللی دي. خو شوکت صاحب ته یو خواست دی، ما ته هغه نوټیفیکیشن میلاو شوی دی کوم چې شوی دی او بیا په هغې کې چې کوم معززینو نومونه ما ډېر وکاته نو زمونږ دپاره خو ټول محترمین دي، خو هغه زیاتره په هغې کې هغه خلک دي چې هغه د شوکت صاحب سره نږدې دي. نو شوکت صاحب بېشکه زمونږ پوره یقین دی تاسو او ستاسو خلک به حق حقدار ته رسئ، خو لږ بیا هم په دیو باندې دغه پخلی وکئ چې ګوره دا ډېر سخت وخت دی، په دې کې اقربا پروري ونه کوئ، جنون خلکو ته حق ورسوئ. دغه احساس سروې دا خدای پاک هم ویني، یوازې زمونږ حکومت نه ویني، زمونږ هغه اعلی چارواکي نه ویني، د خدای د وړاندې به دا هر څه کوو. نو یو ځل بیا دغه 2 خبرې او آخري خبرې چې یو خو خوشحاله اوسئ، خپل ژوند دوامدار ساتئ، حفاظت هم مه پرېږدئ، حفاظت هم کوئ. دویمه خبره دا ده چې کومه ما شوکت صاحب ته وکړه او د شانګلې باره کې چې شانګله کرونا فری ډسټرکټ دی تر اوسه پورې، دا د ټولو ملګرو ته مبارک وي او نور هم احتیاط کوئ. ګورئ د کرونا فری مطلب دا نه دی چې تاسو هم په دغه ځای باندې اوس ودرېږئ، خپل محنت خپل احتیاط جاري ساتئ، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم.